السلام علیکم زما خوږو ملګرو یارانو دوستانو یو وار بیا ماته ویلی شي حبیب افریدي ستاسو ټولو سره او هغه د کالینګ سلسله مې هم په آن کړله نو مایل چې تاسو ټولو ملګرو سره ګپ شپ ولګي ښه یو ځل سلامونه هغه ټولو ملګرو ته کوو چې کم ملګري زمونږ په دې ټایم باندې زمونږ پروګرام ګورئ او وینئ یې ملګرو شیرینګ د سره وکړو چې ټول ملګري راشي او یو ټولو ملګریو سره ګپ شپ ولګي چې کوم ملګري د مونږ همیشه پروګرامونه خوښوي یو ځل بیا مولا ویلی شي حبیب افریدي او شیرینګ د سره وکړو او بیا د هغه نه پس سره ګپ شپ لګوم نن د مونږ پروګرام په هکله د پېښور ټایم دی او پېښور کې د مونږ پښتون ورونه چې څوره دي مونږ به یو بل ټایم څنګه ورکوو مونږ به د یو بل سره مینه محبت مونږ به د یو بل په ښه څنګه ګرځو مونږ به د بل سړي د خپې ول کله منې کوو مونږ به د دغو برنه کې د مرګونو نه څنګه منې کېږو ځکه چې دا خو ونه شوه که نه چې همیشه د مونږ پښتونه د غیرات په نومه باندې مرګ وکړي او بیا د هغه نه پاس سیکنډ پارټي روچاته شي هغه چې کوم دی هغه بیا په دشمنانو کې بیا یغو کې مړی وکړي بیا د هغه نه پاس بیا وروسته په دغو باندې خلک پې کښېني او خبره فیصله کړي نو د دې نه اول چې دغه کومه مسله دغه مړي جوړوي د ده نه مخکې دغه خبرې فیصله ولې نه کوي ملګریو په دغه هکله به ټول ملګري سره ګپ شپ لګوو امید لرم چې ټول ملګري به روغ جوړ خوش ولابود اوسو ټول ملګري سره شیرینګ وکړو چې روشي د مونږ ګروپ لا ښه ډېر ملګري ځکه چې نن د مونږ ټاپک په ډېره اهم موضوع د پښتنو دپاره دی او د مونږ د پروګرام نومادو پېښور ټایم د پېښور ټایم چې کوم اصطلاحات دي یا د هغه باره کې څه خبرې اترې کول دي هغه به موږ تاسو ټولو سره کوو او په کال باندې به تاسو ټوله خلک د هغې نه علاوه بیا خپل پروګرام موضوع درته ویایم چې کومه موضوع ده هغه دا ده چې د مونږ پښتانه ویلې د یو بل نه نفرت کوو د مونږ پښتانه ویلې د یو بل سره په بد نظرې باندې خپل ژوند تېروو د مونږ پښتانه ویلې په یو بل کې مړي کوو ملګري ټولو نه اول د سره شیرینګ وکړو خیال محمد صاحب خوشحال شي بلال وعلیکم السلام او تبیش مننه خوشحاله باد شي شیرینګ د سره وکړو چې ټول ملګري روشي کاینډلی چې کم ملګري و خواسته ته چې شیرینګ د څخه ډېر وکړو ځکه چې د مونږ نننۍ چې کومه موضوع ده هغه په ډېره اهم ټاپک باندې ده او زه یم چې ټولو سره په دې باندې خبره وشي چې یاره د مونږ پښتون په ټوله دنیا کې ویلې په دغه نومه باندې نوماتل یو چېرې دا خونخور دی دا مړي کوي او د مونږ پښتانه چې کوم دي دا د په دا پښتانو کې چې کوم د افغانستان سایډ ولایي دا به ښځو لوریانو په سرونو باندې پیسې اخیستل شول یا د هغو چې کوم دي بې حقه ناحقه زوی کې واده کول یا د هغه نه علاوه د مونږ هغه پښتانه چې په زیاتر په کلیو کې اوسېږي خون له خون ویلې ویل دي او غریب له غریب ویلې ویل دي د غریب او د خون فرق څه دی او مونږ په ځوان کې دا فرقونه ویلې راوستي دي د دې باره کې به مونږ ټولې خبرې ولې د تاسو سره نشر کوو چې کله تاسو ټول د مونږ سره لږ لږ شیرینګ وکړو چې ټول ملګري دلته کې روشي د پیج له چې ټولو سره باقاعده په دغو خبرو باندې آغاز وشي د ښو خبرو او امید لرم چې ډېر خلک به ترې ډېره فایده واخلي د مونږ زیاتر پښتانه خلک چې کوم دي هغه په خپلو کې جنګونه ونښلوي یو د یو سایډه خلک ولي بل د بل سایډه خلک ولي بیا سره روغه وشي نو دغه مرګونه چې کېږي د دې نه اول دوی دا روغه ویلې نه کوي بیا یو پښتون چې کوم دی په ټوله دنیا کې ټولو نه غوسانو کې صرف د پښتون پاتې شوی دی بیا په پښتو کې چې کوم دی بیا په پښتانو کې بیا صرف د پېښور ورله دغه ټوپاکو دا تماچا میلو شي په دنیا کې د هر سړي سره هر قسم سړي سره خپله وسله وي هغه استعمالولی شي خو څوک یې نه استعمالوي ځکه چې اصلا شی د وسلې استعمالیدل نه دي اصلا شی یوه خبره په خبرو حل کول دي که تاسې کتلي ملکونه سره ووهي ملکونه سره وجنګېږي خو اخر هم د هغو هغه فیصله چې کوم د هغه په څه شي باندې وي هغه په فیصله باندې وي نو مونږ ویلې د یو سړي نه بار نه حقې څپېړه وباسو یا د هغه زوی وهو یا وړکي سره وجنګېږي په هغو پرې غټ خلک سره وولي یا په ځمکه په ځای باندې پراته وي د مونږ دغه خپل خلک سره ویلې په یو بل مړه کوي ملکند وایي چې حبیب صاحب سلامونه وعلیکم سلام ابوبکر وایي چې سلام پاکستان زنده‌باد وعلیکم سلام تابش خان وایي چې وزیر ته کال وکړ نو سلیم وزیر صاحب خو دلته کې لکه هغه نشته تابش به تلکال در روان دی او
ملګریو کاینډلی کا شیرینګ د سره وکړو چې ټول ملګري روشي ځکه چې زه په الحال شیرینګ کولای نشم د مو سره چې کوم موبایل دی په هغه باندې زه تاسو سره غاب شپ لګوم او تاسو چې شیرینګ وکړو چې ټول د موږ ملګري چې هغه ټول روشي ځکه چې په کالینګ باندې ټول سره دغه خبرې کوو چې را د موږ د پښتون ویلې بار نه حکې په وړو وړو خبرو باندې یو بل سره جګړه کوي او مړی کوي فلکناس په کال داخله مو خو شریک د سره اول وکا بیا یو لکه فلکناس بھائی پښتو لایف کې او ور دل ټوله سلک شیرینګ وکړه چې کال کوم صحیح شو او په دغه موضوع باندې غب شپ لګو ټول ملګری له هم شیر کوي چې ټول روشي د مونږ نن شیرینګ د سره وکړه کنه کال د تکوم کنه په تو باندې زون ډیر ګروندای السلام علیکم برکاتو وعلیکم سلام فلکناز روغنی سے بخیر راغلی هر کله راشي څنګه حبیب خان خیر ټیک ټاک برابرې طبیعتونه مزاجونه دي ښه دي خیر خیریت الله دې عزت وکړي ډیره مننه زمونږ پروګرام نن خو به کتلې پیښور ټایم دی او پېښور ټایم کې چې کوم دی زمونږ د پښتنو په باره کې هغه موضوع ده کوم چې ترننه پورې چانه د چړلې یو پښتون د بل پښتون سره په خبر باندې جګړه راشي خبره اتر راشي بیا په هغه کې یو سړ نه کسانو لی بیا هغه د ته موقع ګوري بیا زمونږ د پښتون ګوره په اسلام کې خو قصاص په قصاص روا دي ټیک شو ته د چې چامړ وکړلو ته به کس درکې زمونږ پښتانه څه کوي هغه پټ کی بهر ملکونو ته ولېږي بهر ملکونو کې چې کوم دي داغي سر سیف شي دغه ملک نه بهر کی په سناسه طریقه په پیسو په لب جب باندې د ملک بهر کی بیا هغه کس را پاسي چې چاله پلار تر ماما چاچا وشته هغه را پاسي هغه د ضروري بیا چې هغه د ضروري نو هغه خپل حساب واخسته دینه پس دی او کال دو پس چې لاړ شي چې زه ورګه اوس خبر حل شي د لاړ شي یره دغه خزه دا او دا زمونږ شرم او حیا ده بیا په خزه باندې نکاح تړي کنه لکه زمونږ د پښتنو بدنصیبی او بے غیرتی به په دی وېما چې دا ډېر غټ دلتوب دی چې کار موکا مړې موکا دا غینه پس چې کم دی د ستا په سر کې د ستا ورور لاړ شي بیا دغه په خزه باندې نکاح وتړه مړ دا د کم انسانیت زمونږ پښتني خزې خو ډېرې ساده دي هغې خو اوف نشي کولی ځکه چې زمونږ پښتو معاشرې ورته دونه یره خالي ده چې بالکل د ژوند نه ستونزې نه یې وباسلې دي نو دې باره کې ته څه وایې نو دې باره کې خو دا خبره کوله دا خو د اوس نه دا ډېر وخت نه دغه خبرې روانې دي لکه یو خدا خبره هم ده چې لکه یو سړی مړی وکړي او بیا چې دی د هغه رور یا د هغه ته ترز وي لکه هغه خو تښتي یا چېرته یو خوا لاړ شي یا چېرته غرونو ته وخېږي او بیا د هغه د رور نه یا د هغه د پلار نه یا د هغه دغه شان لکه زموږ په علاقه کې هم داسې یو کیس شوی و د فوټبال په ګیم کې د هغه نه داسې یو کار شوی و چې لکه په ځان پوه نه شو او د هغه نه تمانچه لکه پردی تمانچه راغوستی و د هغه نه چې دی هغه ډز وشو لکه هغه چېرته میږي هم نه ووژلی خو د هغه د وجې نه چې دی په فوټبال غني ورور شیرینګ دې ته وکړو پلیز وعلیکم سلام ښه هغه ولګېدو هغه وفات شو او د هغې نه پس بیا چې دی تقریبا څه 2 میاشتې جرګې کېدې هغه خبره لکه روغې ته ورسېده خو روغه کې بیا هم هغه په اعتبار کې هغوی واخیستله زه دغه پوښتنو ته دا یو میسج ورکوم چې په روغه یو سړی وکړي او د هغې باوجود هم بیا سړی یو غلط حرکت کوي نو هغه چې دی منزله راووتو زمونږ دا پښتانه چې دا دونه غیرتي پرځون قامونه دي دا دونه د نامې جامې قامونه دي او دا ځان ته وایي چې یاره بس یم خو په دنیا کې زه یم زه د دې نه یو تپوس کوم چې کله ته بار نه حکې یو کس سره د په وړه غونده خبره باندې خبر راشي وروره دا معافي غوښتل حضور صلی الله علیه وسلم ویلي دي که ته په معافۍ باندې چېرته ټیټ سترګی شوې په ورځ د قیامت ما نه تپوس وکړه داسې کار دی چې ګوره په معافۍ کې څه مسله نشته دی زمونږ پښتون راوچت شي د معافۍ په ځای باندې لاړ شي هلته کې ټوپک راولي ډز مړی وکړي لکه دغه مینټالټي دغه دماغ چې کوم دا صرف د پښتنو دپاره دی زمونږ پښتون چې نن پاتې دی او د فیوچر ورلډ نه راوځي او مغه په ځای باندې ولاړ یو پوه شو مغه مهران ګاډي هغه دا وګوره د پښتون د مینټالټي باره کې به زه تاته یو خبره وکړم پښتون چې کوم دی که ته وګورې که نه په 1970 کې په مهران کې ګرځېدو او په 2018 کې په مهران کې ګرځي ولې وجه خو نه ورته د مهران شکل کپنی چینج کو نه ورته ګاډي دننه نه بدل کو نه ورته د بهر نه ته وګوره د عربو کې هر ځایونو کې
ګاډی هر کال په نوي شکل کې تاته راځي. پښتون له مغه زوړ کوتک او زوړ لوړ او بیا چې کوم دی بیا هغه د 2 لک روپو ګاډي د 5 لک روپۍ باندې اخلي. وجه دا ده چې کله زمونږه میجورټي کله چې زمونږه د مایند د دماغ کوم سوچ فکر دی چې کله مونږ د دنیا پترو نوی روان کړي قسم په خدای دې الله مونږ سره سات راکړي. ځکه چې مونږ همیشه هغه په دین کې وګوره په مسجد کې به ټولو ناول امام نه شاته پښتون ولاړي اقامت به ورته پښتون کوي. په چې کله تا د تبلیغ خبرې شروع کړي بیا به یو پښتون هم درته نه قسم دې کوي هم د لکینی اسه په خپل باندې ټول مونږ ډېر په مونږ کې به چې کم دې د حساب کتاب کوي ټیکسي والا چې ګوره په مونږ کې د حساب کتاب کوي چې نن دې سونه وګټلې سونه دې وبللې 10 روپۍ ټیپ ملاو شي خبر مونږ چې په مونږ باندې ودرېګو عربي سړی عربي ګوره مونږ عربيانو بس خبرې کو قسم په خدای دې کداغي خپل مونږ ورسو زه درته په دې باندې قسم خورم والله که د عربيانو خپل ورسو. ولې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې پاغي کې منافقت نشته. زمونږ پښتون چې یو غلط کارو کی 15,000 خلک خبري انګريز عرب چې غلط کارو کی په جون کې بم دل پته ونه لګي چې دا غلط کار کړی چې تالي دل نه وي. نه زه پکې خپل د پښتنو خبره کوم او بیا سره د سعودي خبره کوم. سعودي سره سونه غټ غټ گاډي لکه جیمتیان او دا غټ غټ گاډي کنه او د چې مانزل ټیمي مانزل روان او گاډي در باندې راشي وازي پکې نه لکه زنانه وسره نه تا ته گاډي ودرې جمعه ته پور دی رسي. په پاکستان کې چې دی چې معمولی غونډه کې اول خو سره پیسې نه چې معمولی غونډه پیسې ودراشي بیا د من شاته په ځان باندې مچ نه پریدي گاډي خلاصه دي چې سلام در باندې هم نه اچي دلته به تخلص چوت کی. زمونږ پښتون ولې نه کامیابیږي د دې ډیر زیات وجوهات مړ پښتون چې کم دی دا راوته جاهل دی او دا ټول عمر په جاهلتوب کې مري. ګوره مونږ له چې کله پلار او تر یو درس او تدریس راکې مونږ ته وایي چې الله دې د دشمن نه الله دې د تربور ولې نه وساته. الکه تربور څوک دی؟ په نور ملکونو قانونو کې په عربو کې خو تربور رور ته وایي هغه خو ته ضرور نه زیات هغه پیسر ور کوي. زه تا ته تربور بیا هم دشمن کې یو خبره هغه هم دا سوچ کوي چې دا زما دشمن دی. دا د اول خبره شو. دویمه خبره ده چې ته د پښتون الټو به ور سره لغونده ته په شیشه باندې کوته راګه 3 سپیډ باندې باسي ک ګاډي له ولا ټک ور کړ بس داسې یو کول لکه مړ دی کو پوي شوي ک ګاډي موټر سایکل ور سره والو د الټو مهران سره وته د 1 لک روپو ګاډي به نه دونه بر ودی ور پوری وای چې غول به دی وباسي. عربو کې د 22 کروڑ 20 کروڑ د پاکستان روز رایس اس کلاس کم گاډي چې وي د دیواله سره ډغره ورکا سلور سره پاین د ز په مخه دی ښه دا ماړه خلک دي زمونږ خلک وګي دي او دا وګي سترګې دا په ژوند کې مړی نشي. چې دا وګي سړي سره بیا دا شان دي مال جیدات راشي نو هغه بیا دغه شانتي چې توې چې بس دا چرته د پت په خواز په زمانو چې دی چرته یو داسې سړی و چې وروره د لمون مونځ کې داسې یو دا که نه او بله خبره دا کوم لکه دا کم خبر چې د پښتنو لکه دا روغ خبرې ده زمونږ خلکو کې یو کار دی زمونږ پښتنو کې یو کار دی زمونږ پښتون چې کم پښتون سره پیسې وي کاغه غلطه خبره وکړي وای مړه دا د خان دی وای د خان خبره به منئ هلکه هغه به فیصله غلطه کړې وي کله خو یاره د غریب به مو منئ پوه شوې دا غریب به چې کوم دا خو به ټول عمر غریب نه وي. ګوره زمونږ پاکستان کې که ته نن سبا وګورې که نه چې کم څه مونږ خورو سبزي خورو څه شی خورو دا مونږ د غریب د لاسه خورو. خان سړی به څه شی وخوري پوه شوې خان سړی چې دونه تکړه دی او دونه غټ خان دی دی راشي په دوبۍ کې دی 2 میاشتې دی په هوټل کې تېرې کړي په سعودي عرب کې تېرې کړي په یوروپ یوکرین کې دی په نورو ملکونو کې دی تېرې کړي نشي تېرولی. ګوره 2 ورځې هم نشي تېرولی ګنټه هم نشي تېرولی. وروره شیرینګ در سره وکړې که نه خدای ته وګورې کم از کم 200-300 کسان غواړم چې دلته ما زنجو اشرف غني راغلی آفتاب صاحب راغلی دا سلامونه کړي دي وعلیکم سلام. ښه د ټولو ناول خبره دا ده زما د پښتو د موضوع ملګرو شیرینګ د څوک چې ټول پښتانه راشي ضروري خبرې دي. دغه یو خبره ما نیم کړې شوه لکه هغه پلار چې ولا وفات کو نو لکه دا مناسب په پښتنو کې چې لکه یو مړی یو زوی کړی دی او پلار د مانځه نه راووتو او په مانځه کې د مانځه نه چې څنګه سلام وګرځو او د جومات مخې ته یې ویشتو دا په پښتو کې شته چې یو مړی یو زوی ولا وکړي او ته راوځې پلار له ډز وتمبې او پلار یې ښه زبردست انسان د تبلیغیانو لکه ښه مشر او په جومات مخې ته دا مناسب ده په پښتنو کې چې یو زوی مړی کړی تو ټیک ته په زوی پسې وګرځه. وروره زه تاته یو خبره کوم زمونږ پښتانه وایي یاره زه ځان ته امن غواړم زه پښتون ته امن غواړم یاره خدای دې خونه ستا په دې امن ورانه کړي
تاسو چې کوم د ټول په داسې یو یونټي باندې همیشه اوسېږئ چې کله تاسو یو لار جوړوئ تاسو د خپل ځان نه سٹارټ کړئ، خپل ورور تر ماما چاچا ځان سره داسې کې، خپل تربور ځان سره داسې کې چې دغه خې ولیم شي. تربور ګوره، تربور به کله ستا عزت کوي کله چې ته په دوبۍ کې یا په بهر ملکونو کې وي، ته ښه پیسه ګټې، هر سړی د عزت کوي، پلار به دې کوي، ورور به دې کوي، تره تربور به دې کوي، هر سړی به دې کوي. کله چې ته بېروزګاره شو بیا یو سړی ستا عزت نه کوي. ټیک شوه؟ اصل خبره دا ده، ګوره فارمونه مونږ وکتل، انډیا ملواریان ما وکتل، یو ملواری چې د انډیا نه راشي دلته کې په ویزټ باندې 15,000 ملواریان ورته 500 روپۍ جمع کړي، هغه کس چې کوم دی هغه په داسې ډیوټي باندې ولګوي چې که 100,000 درهمه پاټۍ وغواړي 100,000 پې ورکړي، خدای په 5,000 روپۍ باندې سبا ستا میجر وي، په ټټ هم نه پوهېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده ورور مې چې زمونږ اتفاق نشته دی. هلکه دلته کې چې کوم دی چندې مندې سټارټ شوي دي، په چندو کې بیل غله کېنولي دي. زمونږ دنیا ته خال چې کوم دی د ټولو نه ښه پاخه دینداران یو، او په شا باندې چې کوم دی د ټولو نه غټ غله مونږ پښتانه یو. قسم په خدای دی د پیسو دپاره مونږ خپل ایمان هم خرڅولی شو. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ګوره زه درته د دې وړوکې وجه درته ښیم. مړي وشي خلک پښتانه ټوپک راولي، ډز 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 د نر بچی یم د خر بچی، ډز ډز ډز. یو بېګناه انسان چې کوم دی هغه د جومات مخې له کور کې اخوا دېخوا هغه تکیه کې وی غځوي، د هغه په کور کې چې هغه کم آفت کم مصیبت کم تکلیف د چا چې بچی و، د چا چې پلار و، د چا چې تره و، په هغې خو د قیامت تور کړو. اوس به د دوی قیامت له ستا انتظار وي، او ته چې کوم دی بیا زمونږ پښتانه څه کوي، بیا دغه سړی راواخلي او وروره د بهر ملک ټکټ ورته وکړي او د غلا په لارې چې کوم دی بهر ملکونو ته ولیږي، دغه کس هلته کې سیف کړي پټي کړي. صحیح شوه؟ هغې خو خپل پښتون خو چې 100 کاله مونږ له دغه ویلي مشرانو وایي بچی چې 100 کاله بعد ته د خپل ځان بدل واخلې نو ته به چې کوم دی ته به پښتون یې. پرېږدئ دا خبرې 100 کاله بدل. تاسو دا شر دا فساد دا جړه چې جوړه شوله، تاسو دا خبره په خبرو نه شوه حل کولی. تاسو ګوره کله به یو کس به د نسپېړ وباسي، ته ورته خیر که الله به یې درته ووایي چې ته کله یو انسان ته زور ورکړې 2 کامونه خو دې پلت پت کړو، تا خو ځالته کې وینې توی کړلې، اوس وینې ستا نمبر دی، ستا په کور کې وینه توی کړله، ته به سبا د هغه رور د هغه تره ښځه ځان ته په نکاح کې بیا به ځان ته وایي چې زه پښتون یم او په ملا پسې شاته ولاړ وې. دا زمونږ د پښتو منټالیټي ده، دا زمونږ د پښتو انسانیت دی. ما ډېر خلکو ته دغه کار کوي. دا په اسلام کې هم نشته حبیب سي، دا په اسلام کې هم دا ناجایزه ده. لکه تو یو سړی راوایي، ته ما ته به سړی وایي چې روغ پلان کې ویشتو او بدل یې واغستو، بدل څه ته وایي؟ دا خو تا ځان غر کړو، دا انسانیت پوره انسانیت ختم دی. کله بیا څوک ورولي بیا دې کلي ته لاړ شي او هغلته کې چې کوم دی دا د کور عزت دی او بس دا په ځای باندې کو هغلته کې نکاح وتړې او په هغې باندې ته بچي راوړې. خدای دې په شرمونې وشرموه. زه وایم چې دا پښتونولي نه ده. که دا پښتونولي په داسې قسمه جاهلتوب کې وي که نه مو ده په کار ورپاتې دي وي، مړه دا پښتونولي. پوه شوې؟ زه چې کوم دی زه افغانۍ ماته وي چېرې ته د پنجابي غلام یا ښه یا بد د پنجابي په هغه اصولو کپسولو پسې روان شه، ته وګوره چې هغه څه کوي او زه څه کومه، مونږ څه کوو هغې څه کوي. کم پنجابي یو بر نهه کې ټوپک راخیستی یو بل پنجابی ویشتی دی، کم یو پنجابي ټیک ده هغه به خپې به وایي، یو بل له به خپې وایي، خو داسې خپې نه وایي چې هغه په چا پسې چاړه چاکو ټوپک راخیستی دی او مړ یې کړي. نه، او چا یو نیمې مړ کړي نو هغه وایي ہم نے پٹھانوں کے ساتھ 3 سال گزارے 10 سال گزارے ہے. نو تا پښتون خو ورته خپله نشور ټرانسفر کړې ده که نه؟ پښتون چې چېرته کې هم ګورې هغه به چېرته ګوره زمونږ چې نن د عزت نشته، زمونږ چې احترام نشته، مونږ سره چې څوک په اوچته او په وړه کې خبر نه کوي، دا مین وجه دا ده. نن مونږ ته چې زمونږ ګورنمنټ ځای نه راکوي، وجه هم دا ده چې زمونږ پښتون جذباتي دی. جذباتي څه ته وایي؟ مړه انسان کې خپله منټالیټي ده چې زه نه غواړم زه دا سګرټ نه څکم، دا دلته کې پروت دي، زه ورته لاس نه وړم، دا په ځای باندې پروت دي. کله چې زما زړه وغواړي زه کوم، مطلب دا دی چې دا زما د انډر لاندې دی. اوس یو شی زما د انډر لاندې دی، دوی چې کوم دی دوی وایي چې یاره نسوار وانه چې او 3 ورځې وانه چې او بس بیا درته مړی کومه نسوار او چرچ ونه کې. دا ستا په منټالیټي پورې ده. کله چې ته خپله منټالیټي بدله کړې، نه دی دا سګرټ نه نسوار چرس پوډر، دلته کې خلک د شرابو نشو کې ګاډي چلوي، یو قسم ګاډي ونه والو. دلته کې خلک چې کوم دی هر قسمه نشه کوي، یو قسم چې کوم دی په روډ باندې راپرې نه وتو، یو قسم مړ نه شو. پښتونه ته به تش د ګریپ واټر بوتل به اوس کې بیا به داسې زنګېږي. د دې لپاره ته ځان ته پښتون وې. زبردست. دا خبره زه دا کوم که بله پکې دا خبره هم ده پښتنو کې، دا یو خبره هم ده ژوندون غواړو. زموږ په پښتنو کې یو دا خبره هم ده چې لکه یو جینۍ او هلک واده وکړي یا چېرته لاړ شي نکاح وتړي، دا غیرت په نام باندې چې ما جینۍ او هلک ویشته مونږ بس دا مونږ فخر وکړو. دا غلطه خبره ده چې یو نکاح وکړی شو هلکه، دا خبره چې نکاح وکړه
په دغه باندې دا په سواد کې بل یو کار شوی دی چې جنۍ له زار ورکړي دی او هلک په کراچۍ کې ویشتی دی نکاح کړې ښځه او میاشت پس چې لکه نکاح وشوه روغه وشوه او ته بیا میاشت پس چې دی خواښې لګي انګور له زار ورکوي او د هغې جنۍ روڼه ځي هلک زه ولي. درته یو وړوکې خبره کوم ملګرو پلیز شیرینګ در سره وکړو ډېرو ګروپونو کې ځکه چې ډېره اهم موضوع ده د موږ موضوع ده په پېښور ټایم باندې او د پېښور د ټایم د پېښور د پروګرام دا د موږ خبرې صرف د خولې خبرې نه دي موږ له اوس په دې باندې عملي کار کول پکار دي ځکه چې موږ نه د جاهلتوب نه وي وتی ځکه تعلیم یافته یم خو زه جاهل یم ځکه چې زه هغه خبرې منم کم چې د ما دپاره د مرګ سبب جوړېږي ټیک ده د ما مشر خو به ما ته وایي چې راواخله ټوپک سر ترې لرې کړه خو سبا زما لمبر خو دی که نه ځکه چې دشمن خو که سل کاله پس دی خپل بدل خو به اخلي ابم خپل یار دوست ته وایي چې دا دشمن به زه سل کاله پس هم پرېنرم چېرته به ځي ښځه تا په ما باندې راواخیستلو هلکه چې خبره ده په خبرو یې حل کړه چې ځمکه ده په ځمکو دا ځمکه به پاتې وي دا خبرې به دې پاتې وي هلته کې به د خلک تکیه وي دا زموږ د پښتو پښتونولي ده دویمه خبره ده چې را به شو په عزت باندې ټیک ده زموږ پښتانه ډېر زیات غیرتمند دي زه په خپله ډېر غیرتي یم که نه په دې وجه باندې چې زه د خپل کور کلي ډېر خیال ساتم زه خپله فیملي بغیر د وروره یا د زما چې کوم پلار دی یا مې ورور شو که نه د دوی سره دا چې کوم دی دغه ته زه لېږم هرځي ته خو زه پرې شرمېږم تاسو کله دې ته سوچ کړی دی چې کله دغه خور او دغه مور او دغه لور دا چې کله ډاکټر ته ځي ښځې په ښځې لاړې شي تا ته یې پته لګي چې هغه څه ته ځي تا ته یې پته لګي چې دا بازار کې دکاندار ته لاس ونیو په سامان پورې کپړې ولا فري ورکړې او هلته کې مړه خو ایکس واي زیډ که نه خبرې درته کومه زمونږ پښتانه همیشه یو طرف ته ډېر زیات غیرتمند دي بل طرف ته دې شي ته سوچ نه کوو بیا چې ته په بازار کې د دکاندار سره کېنې دغه دکاندار سره وایي نن والله چې دونه ښېښې جینکۍ راغلې او داسې خندېدې او مستې او لاس مې ترې ونیو چپکې مې ترې واخیستې دا وایي که نه وایي څوک دی هغه زموږ خویندې نه دي هغه زموږ موریانې نه دي هغه د بهر نه خو نه راغلي هغه خو د امریکا نه د یورپ نه د عربو نه خو څوک نه راغلي زموږ خپل قوم دی که نه وجه دا ده چې زه درته یم چې پښتون تش په نوم پښتون دی په جومات کې چې ګورې 15 وخته مونځ الحمدلله بس د ده نه غټ مونځ او داسې نشته دی چې کله پارټي بازي شي کنځلې به هم دې مولیانو ته کوي کله چې پارټي بازي شي کنځلې به هم دې مشرانو ته کوي کله چې پارټي بازي شي خپل جماعت مولا هم قسم دی که بخي وایي زه په دې جماعت کې مونځ نه کوم دلته مې هغه تربور راځي قسم په رب دی چې وایي زه سره دې جماعت ته ځم نه مېلمه به ورته راغلی وایي ورور لږ جماعت ته ځو وایي هغه خوا جماعت ته به لاړ شو دلته کې تربوران مې په سترګو ښه نه لګي دې ته نه ځو هم خاندي دا زمونږ پښتو ده په جهالت باندې په 1 نمبر دی زموږ سره رومان صاحب راغلو رومان صاحب په کال راوالی رومان به یې اخلم رومان به یې شریک کیسه وکړو مننه الله پامان ملګرو نن د مونږ موضوع په هکله د پېښور د مونږ په موضوع پروګرام چې کوم ده هغه دی په پېښور ټایم د پښتنو د ټایم بورا کې نن زه فلحال بیا راغلی یم د تاسو ټولو سره مولا ویلی حبیب افریدي نن د ما په چې کوم اصلا ټاپک ته هغه په هکله پېښور پښتون پیری دی که هغه د any part of پاکستان دی د مونږ پښتانه څه کړي دي تش دغه ضمیر ژوندی کړی رومان بای کایندلی اف یو ار هیر آی وانټ ټو کال ټو یو راشه اور ټایم کې خپل حصہ واخله ځکه چې د مونږ څه خبرې دي چې هغه ډېرې ضروري دي د مونږ د عوامو لپاره د مونږ د خلکو لپاره آی تھنک یو ار بیزي کوم ملګري چې مونږ سره په کال باندې راتلل غواړو پلیز حبیب افریدي تاسو ټولو سره نن بیا منتخب دی او رومان به یې شرنګ د سوال وکړو ټول ملګري چې څوره دي Okay, I will give you 5 minutes, no problem. I will take somebody else and Ashraf Pakhtuniar د موږ پروګرام نن په هکله باندې یغو پښتانه پر چې کوم ځانته غیرتمند وی د موږ پښتو معاشره کلچر ډیر زیات غریب دی دغه غریب عوام نه بیوقوف ما جوړاو د غریب عوام باندې لګ رحم وکړي الله دې پر رحم وکړي دغه چې دا کم قسم له کیسې تو سره راخستې دي دا کم قسم له نخرې چې تو سره راخستې دي دا کم قسم له چې تو سره ډرامې راخستې دي خدای ته وګوره بس نور مشران نور په دغه شعر باندې ما تابو کوو ډېرم تابو کړلو هیڅ فایده حاصل نه کړله دغه مړی دی کېږي دا مړی دی کېږي دا مړی دی کېږي یو زوی لا چې دا کې دا خبره انسانیت له نړله هغه که د افغانستان وي که د پاکستان وي دویمه خبره په خور لور باندې پیسې اخیستل د هغه نه علاوه خور لور له حق نه ورکول دغه د پښتون په کلچر په کتاب کې خو بالکل سره شته دی نه چې یا د خور لور په سر باندې پیسې ماخله او یا چې کم د خور لور له حق ورکه دا دوه شیونه نه دي دغه نه پښتون ډېر زیات لرې دی ډېر ورسته دی ځکه
چې مونږ له د مونږ رب العالمین چې کوم څه فرمایلی دي په قرآن کې په حدیث کې هغه مونږ ویلې فالو کوو ویلې چې مونږ خو تش د لمونځه مسلمانان یو او یو بل سړي له یو دروند حدیث وایي ځکه چې یو حدیث هر پښتون یو دوه حدیثونه زده کړي دي وښیه مولا داسې پښتون بغیر د کاریونو د ملونو او د داسې خلکو نه چې هغه له مکمل دین ورسي یا مکمل تشریح ته وکړي یو بیا هغه سړی چې علم وي یا بیا هغه سړی چې هغه طالب وي د هغو سره د مونږ دغه شکلې د خلیې د خبرې نه یو ځای کېږي خو خدای له وکسو دا کم قسم له ډرامین چې شروع کړي دي نور خو نه د سره نه مونږ په دا کې یو نه د سره نور دا مانو که مو ته یو سړی وایي چې حبیبه دا کاس مې دشمن دی اول به ته دا پوښتنه کوم چې ریزن وجه څه ده په څه وجه ده دی دا ټوله دنیا کې خلک دي د پښتون دی ولې دشمن دی ابې مولا ریزن وښیي که ریزن د ریزن مطابق سو زه به فالو کم او به قسم به زه ورڅم زه به غوړه ورکوم زه ته چې وروره ویلکم دی ته چې هر کله ارڅې په مو دی د مو سرنده نه قربان دی زه چې کله پښتون له په درنه باندې وکسم زه چې کله خپل پښتون ورور له په درنه باندې وکسم زه امید لرم چې دغسې یو نه یوه نه یوه ورځ به د مونږ دغه لیار دغه اترې دا به یو رنګ راوړي نو رومان بھائی زه وایم چې په کال باندې د واخلم ځکه چې د مونږ د پښتنو د کلچر د ثقافت د خبرو ډېرې کیسې السلام علیکم وعلیکم السلام حبیب افریدي صاحب څنګه الله خیر ده خیر خیریت دی ورور جانه ښه جوړې برابرې پروګرام دی وکتو بالکل مې وکتو والله چې ډېره ښکلې موضوع دی راوړې ده موضوعګانې ښکلې راوړې خو دا د پښتنو په هکله راوړې نو ډېره ښکلې موضوع ده نو ګوره زه تا ته وایم که تا ته اوس ستا تره یا چاچا یا ماما یا بل سړی راپاسي او تا ته وایي چې دا سړی مې دشمن دی ته به څه کې ته به زما د دې خبرې سره اتفاق کې که ته به ډایرکټ ورځې بس ټوپک راواله او ډز وکړه والله دا په موږ کې ډېر غټ کمی دی که نه په پښتون کې دا غټ کمی دی چې زه یو خبره کوم همیشه د یو شي ریزن لا بنیاد لځي دغه موبایل دی د دې بنیاد لاړ شم یاره د کیسه لګیدلی دا دونه ټایم چارج ولې کوي زه به د بیټری ګورم څونه کیپاسټي ده پکې دا غینه پس په مال پته لګي چې دی به دونه چارج کوي زمونږ پښتون دی شي نه ویل کاله ټوپک راواله اله ورشه پسې چې راوالي نو بیا به ورته انتظار وي زه لږ رومان به راخلم دغه سره یو څو ضروري خبرې کوم رومان به شریک استاد زما لږ کار دی بیا په مسنجر زما سره لږ دغه وکړه صحیح دی لږ تپوس درنه کوم په یو شي باره کې ټیک شو صحیح ده اوکې ورور صحیح ده ډېره مهرباني ډېره الله دې مال شه دا ریاض الحق او رومان به مونږ چې مونږ په پروګرام کې څه واخلې هغه پښتانه هغه مشران چې کم په دې نیگیټیو پروپاګاندا کې دغه د تر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم وعلیکم السلام رومان بھائی خیر راغلی ورکه راشه اول خو دې ملګرو ته چې خدای ته وګورئ شیرینګ در سره وکړي خدای ته وګورئ نن ډېر غوسه یم ګورئ تاسو د ټول مېلمنو ته ډېر زوی سلامونه کوم اپریشیټ کوم په داسې سټیټس باندې تاسو به حیثیت نیشن پښتون نیشن تاسو کله کله خبرې کوئ تاسو ټاپک سما بالکل هغه اټریکشن پکې دومره زم چې کاش چې په دمانه خپل یو دوه ټکي نظر پیش کوم خو چې صحیح وي د سیز صحیح نو تاسو د لور خور مور او ټول ارسه سایت کوم لږ معمولی دی پښتون مقام باندې خبر کوم چې مونږ خو پښتاني مونږ خو فن خوښوم فن شیر کوم فن کوم خو فن هم لیمیټډ وي د فن هم څه رولز ریګولیشن وي اوس که تاسو وګورئ حمزه بابا خوشحال خان خټک غنی بابا صحیح ده رحمان بابا په شان شاعر وګورئ چې هغه څنګه شاعري کړې ده بیا زه راځم زه اوس حیران دی چې مکه پښتو ده موږ د یو معاشرې یو صحیح پښتو د یو صحیح پښتون شاعري پروموټ کولو دپاره موږ څومره ایفرټس کوو نن سبا مونږ یو په غلطه باندې پښتون کام ټول دنیا ته ریپرزینټ کوو چې پښتون شاعرۍ دپاره صرف فن زده کولی شي مطلب فن یې کریټ کولی شي او فن هم نه دی نانسنس یې کریټ کولی شي نو د هغه نوم دی فرمان نو زه د هغه اوس دې وخت کې پبلیسټي نه کوم خو زه دا حیران یم چې کوم یو ګورې هغه به د هغه نانسنس ټکي لګېرې پروموټ کوي چې کوم یو ګورې آیا زه اوس نن سبا نصر خنجان ته پاتې شوم آیا زه نن سبا فرمان ته پاتې شوم آیا زه نن سبا به نومان ته پاتې شوم چې زه به دا خلک ګورم فن هم یو کرایټیریا
صحیح دا زما په پښتو په ژبه باندې خپل تنقید بیا راځم تاسو د ټاپک سره. زه خو لور خور باندې شرمېږم. تاسو خبرو وکړه زه خو لور خور باندې شرمېږم. اف کورس شرمېږم چې یاره ما د سره ماشوم لګلې ما سره هغه لګلې وي. خو چې کله ما کر لور پیدا کېږي زه به شرمېږم. زه په هغې باندې خوشحال نیم. زه په لور باندې سبق نه وایم. زه هم چې د ګریجویټ نشي هغه ډاکټر نه شي هغه انجینیر نه شي هغه د پایلټ نه شي جی خو ګینې ډاکټر ټول ته پکار ده. زه د خپل لور خور چیک اپ وکم خو چې وګورم چې زما یو میل ډاکټر زما دی لور خور ته لاس یونیسي. صحیح. زه به لور خور نه خوښوم خو چې بستر باندې هر سړی بیا ښځه غواړي. بالکل. زه چرته پښتون یم خو چرته بیا بې غیرت هم یم. چرته بیا زه د فلسفي هغه لوی بوکونه په ځان لیکم. توریالی یم بریالی یم جنګیالی یم ننګیالی یم ایکس واي زیډ. دا څیزونه به د ځانه لرې کوم زه به پرمختګ کوم چې تر څو دا څیزونه دا سټیګماز ما سره دي چې تر څو پورې دغه خبرې زه پروموټ کوم دغه څیزونه زه فالو کوم. لکه فار ایگزامپل اوس فرمان ما انکریج کو په غلطه شاعري چې لکه ته غلطه مې خو صحیح ته غلطه مې خو صحیح. دا زه thousands لږ ویم زه بلین اف بلین په خلکو ته یم چې لکه تاسو په سټوپیډیټي باندې پروموټ کېدی شئ. exactly stupidity کوي تاسو پروموټ کېدی شئ. nonsense rubbish stupid. اوس زه دا حیران یم فن وکړئ راشي سید رحمان شینو ته راشي اکټر دی که نه. نن هم زه وایم چې که څوک اکټر دی او که څوک د اکټینګ د آسکر ایوارډز آسکر چونکې په انټرنیشنل لیول باندې سي دی خو چونکې انټرنیشنل لیول باندې کار نه دی کړی خو زه وایم که نه آی مین چې ریلیټډ ایوارډ هغه ته پکار دی. راشه تاسو د هغه شاعري انداز تاسو ایټلیسټ وګورئ. تاسو د هغې اکټینګ انداز تاسو وګورئ. نو آیا زه خپل هغه پښتو چېرته د هغې هغه میچورټي لیول بېشکه لکه زموږ دا مشران کله یو ځای شي که نه نو هغه دا نه وایي لکه ته خو راړو مسلمان نه لکه ته خو سره پښتون نه یاره. مطلب دا دی دا څیز ډېر مقدس دی. دا خبره ډېره مقدس ده چې تا ته وایي لکه ته خو مړه سره پښتون نه یار. ته بلمازه دی ته د شرابي ته د حرامخورې ابا تا ته دا نه وایي لکه ته خو سره حرامخور نه ابا تا ته لکه ته خو سره پښتون دی. مطلب چې کله پښتون شي ته به ډېر کمپلیکس څیزونه تا سره ارګنایز شي. خو ورګه رومان بھائی زه ته یو خبره کوم. رومان بھائی ما ډېرې خبرې وکړلې په دې کې زه تاته یو درې خبرې بیا مخې ته کومه. د ټولو نه اول زه ته وګوره ته په یورپ کې زه په دوبۍ کې یا داسې نور ملګري په نورو ملکونو کې مونږ چې کله وګورو که نه تا ته به هر کال کې یو اپګریډ ورژن د یو شي میلاویږي. مطلب لکه دا آیفون 5 نن بعد 6 میلاویږي بل کال 7 بل کال 8 بل کال 10 بل کال دغه چې په پاکستان کې وګوره مهران چې کم په 1975 کې چلېدو هغه به تا ته 2019 کې میلاویږي. وجه څه ده؟ ځکه چې څنګه خلک وایي چې څنګه مې هغسې چې څنګه خلک یو هغسې د خلکو پېژندلی یو. ګوره مونږ همیشه کله یو سوچ نه دی کړی. مونږ وایو چې زه پنجابی تورمخی دی پنجابی دا دی پنجابی دا دی. کم یو پنجابي د پرون دپاره سوچ نه کړی. نن که جازونه وګورې د پنجابي دي نن که ښه ساړی وګورې د پنجابي سره دی نن که ښه سور بکله وګورې د پنجابي ده. ټولونه څه دی کړي دي؟ حبیب افریدي دلته لږ تاسو کټ ډاون کوم او ډس پې کوه دلته دې کټ ډاون کوم لږ معمولي لږ تاسو د دې پښتون نیشن باره کې خبره کوئ که نه نو دا د بره او دا لر خلک چې چغې وچې دا یو که نه زه دی نه یو معمولي شان دی ته وایم ما دی وخت تاسو مه ګڼئ چې یاره زه دغې د پښتونخوا د سیمې ما مه ګڼئ چې یاره زه پاکستان یم. تاسو ته یو بل څیز ښیم. تاسو اورال لږ میپ راواخلئ لږ پن پنسل راواخلئ لږ سکیچ شروع کړئ لږ سکیچ شروع کړئ او سکیچ وګورئ هم د خپل ملک یو حدود جوړ کړئ هم د دې ملک حدود جوړ کړئ او ته وګوره چلو یار ما دې نه دا ډیرونه خوا کړو ما هغه دا دواړه یو کړ صحیح دی جي ما پښتونستان سټیټ جوړ کړو چلو مونږ هغې نه ما هغه ته لته ورکړه چلو ما هغه ته لته ورکړه ما پنجابي خوا دی خو پنجابي مړه منافق او هندو چې څه د دنیا کم نیچ ذات دی ما هغه اخوا ولګول بره هم ما اخوا خلکه ختم کړ ما چلو دا ومنله چې لر او بر یو افغان شو صحیح دی جي آیا زه ستا ته یو څیز ښیم ډېر د کلاس ما دا ومنله ما پنجابي په لته و ما ختم کو صحیح ده ما اخوا خلک هم ختم کړ ما پښتونستان سټیټ جوړ کړ
جوړ دې ته کوم په بزنس چا سره کې تا سره سمندري حدود شته کوریډور په بزنس به چا سره کې تا سره ګیش شته بزنس چا سره وکم څنګه وکم څوک به ما سره بزنس وکړي ته به ښه چلو ټیک ده تاسو پښتونستان جوړ کړه ته به د پاکستان دی خو ته به اپلیکیشن کې چې به یاره زه تاسو سره راهداري کوم زه تاسو سره بزنس کوم ته به پاکستان ته وایې که نه بره چې کوم خلک دي تاجک تاسو نه مني ازبک نه مني هزاره نه مني هغه به تاسو ته بیا وایي چې به یاره مونږ خو ځان له هزارستان غواړو هغې به تاسو نه اخوا بیلیږي نو بره به ته د ایران غلام شي دی خوا به ته د پاکستان غلامیږي ته بیا هم خبره ورانه ده او بیا به یو ته غاړې هم به کوریډور غواړي هم به لاجسټیک وی غواړي هم به چې کوم د کارګو لاره غواړي پښتون مړه خو بس همیشه زمونږ هغه سوچ دی ومنه جی په افغانستان باندې څه کوم چې زما په ومنه جی چې دا د پاکستان کې موږ باندې انګنت احسانونه کړي دي چې پښتون لګي شو پرایم منسٹر خپل جوړ کو انګنت احسانات دي سپیکر مې د نېشنل اسمبلی پښتون دی انګنت احسانات دي چې تراشه ته په 70% ته په سپینه جامه کې یا به زه وایم چې شلوار کمیس کې چې کوم د خلی مخلوق کار کوي د دې پر لګرې شو ګوره بای که تاسو ته کترن مې چیرې پنجاب دا نه کوي مونږ سره عبدالر حسن خان یو ویډیو جوړه کړې ده حسن خان هغه پکې دا ویلي دي چې بای یاره پنجاب غواړي چې بس پښتونخوا مفلوجه کړي زه تاسو نه تاسو کوم په هغه باندې زما خپل نظر دی حسن خان ته دا وایم چې بای ته لږ معمولی خیر تم لږ کیلکولیشن وکړه چې ستا هغه وخت هیر شو چې نواز شریف په تاسو باندې اوړه بند کړ صحیح ده او شناختی کارت باندې بورې ملاوي ده کم یو د پښتونخوا ټیکس پیر تاسو هغه ته ټیکس ورکو کم یو تاسو هغه ته ټیکس ورکړل ټیکس چور نه وای تاسو هم غلا کې هم چې هغه ته خپل کوټه درکې د کوټې نه علاوه د کوټې نه علاوه ته بیا کله ستا پروینس ته نور ضرورت پیدا کیږي او د ضرورت نه پس چې کله بیا زی هغه ته ریکوست کوي چې ما ته نور پکاريږي اته ته ټیکس راوړې ټیکس هم نه ورکې رومان بھائی ټیکس نه ورکې سو ټیکس پیری ودې خوري دا ټول خلک قسم چې دا کونډي نه چي کونډي دی اچي غلا دی کوي ټیک شو دا حرامه ده د ګورنمنت پیسې ټیکس دی نه پې کوي د کورونو څو ورڅ کې پراته دي چرته کې پراته دي بیا چې کوم بیا په حکومت باندې خپل احسانات خرڅي وای موږ لیدانې کړي نور تاسو حبیب افریدي حکومت خور یو منټ لګ راکا حبیب افریدي شاته زماغه شین درم د لخکړي یقین یو کې چې د دې ما پاکستاني 1400 روپیس مانه د دې ډرم کټ کیږي څومره 1400 مانه د دې کټ کیږي زما خپل عوام نه دي ادي خبره ته تیار نه دي چې زه به د موبایل نور کوم ادي خبره ته تیار نه چې زه به د بجلی کیپاسټي اب زه اوورلوډینګ باندې کوم مطلب دا میټر لګولې وي خو کور کې به مې بلیک باندې سلور اسی ګان لګولي او کونډه به میرا تیر کړی د وابډي مین لاین نه صحیح ده صحیح ټیکس پزنه ورکوم زه یو خبره ته تیار نیم خو زه به بیا اخر کې هسپتال کې بیٹر فیسیلیټیز غواړم زه به ایجوکیشن هم بهتر غواړم زه د انفراستراکچر هم زه د میونسپالیټي هم خسته غواړم زه هر څه خسته غواړم خو زه په خپل باندې د انشورنس کیسو ته راځم نه چې بحیثیت قام بحیثیت سټیزنز زه دې ته تیار نیم چې زه ګورنمنت ته ټیکس ورکوم دلته کې تراشه چې ته ټریول انشورنس تانی په کړه ټریول نشي کولی نو چې تا د سفر پورې تر ټیکس کټ کیږي چې د سفر پورې تر ټیکس کټ کیږي په یو ملک کې وتی خپه خوشاله ورکه نو دغه فیسیلیټیز تراشه به د یورپ کې وګوره به د څه په دوبۍ کې ناشته دوبۍ زندگی living I'm sorry یار زه افلاین شوم دغه دی رومان بھائی ورګه زه دوباره بیا په کال باندې اخلم او پته نشته دی دا نیټم کمزورې دی خلک
زمونږ نن چې کوم موضوع ده هغه په پښتون باندې ده، ځکه چې د ضمیر مونږ راوچت کړی نه وي تر هغې پورې خو یې نه پرېږدو، ځکه چې یا به پکې مونږ یا به پکې دی ځي، ځکه چې یا خو به ټول عمر د جاهلتوب وي، یا به چې کوم دی د نن نه پس یو نوی فیوچر یو نوی پلانینګ وي. زما نوی پلانینګ ټول ورونو ته دغه دی چې انشاءالله تعالی زما را روان پروګرام هغه به ستاسو دپاره په داسې یو بنیاد باندې وي چې مونږ به څنګه پایلټان کېږو، مونږ به څنګه یو ښه جاب وینو، مونږ به څنګه د آفس منیجران کېږو، مونږ به څنګه د هوټل منیجران کېږو، مونږ به څنګه داسې یو غټ پوزیشن ځان ته اخلو چې په هر ځای کې پښتون ګوري چې هغه په یو غټه سطح باندې وي. ولې مونږ کمزوري یو، ولې مونږ پاتې یو، ابیلیټي مونږ کې شته، قابلیت مونږ کې شته، په خبره اتره باندې مونږ پوهېږو، مونږ خو د چا نه هم کم نه یو، بیا هم مونږ پښتون چې کم دی هر سړي ځان رستو کړی دی. اخر ولې په څه وجه باندې؟ وجه څه ده؟ وجه دا ده چې بس مونږ همیشه دې شي ته تیار یو چې ورګه تربور سره به راکاږم او تربور سره دا وکم او تربور سره دا وکم وکړو او نه څه کولی شو. پوه شوې؟ خو اخر کې خبره مغه ده چې ماران به هغې ته هم ساتو او ځان له به ماران ساتو، ځان له به هم کار ګورو، هغې ته به هم کار ګورو. رومان بای کایندلی ریسیو د کال. زه یو 2 منټه در سره نوره خلمه. زما نن دا موضوع چې کوم ده دا به د ماسخوتن در سره یو ځل بیا کېدی شي په پښتو لایو وي، کېدی شي په دې خیبر لایو باندې وي. نو دې خبرو باره کې به زه تاسو ټولو ته دغه اهم معلومات در کوم، ځکه چې زمونږ کم سټرکچر دی هغه چې مکمل مونږ چینج کړی نه وي، مونږ تر هغې پورې لارې له نشو راتلی. الحمدلله نن ګوره چې کم یو پښتون کله ځان پیژندلی دی هغه الله تعالی ډېر مخکې رسولی دی. مونږ به همیشه دې ته ناست وو چې یاره ټوپک او تماچه چې کوم دی دا زما غیرت دی. یو پښتون له ته لاس په لاس ورشه، کم یو پښتون په لاس باندې جګړه کولی شي؟ کم یو پښتون کې دونه طاقت شته چې هغه یو 2 کسه راوغورځوي؟ نه، خو مونږ کې څوک داسې شته چې هغه غټ ریسلران وي، جیمران وي، یا تکړه خلک وي، خو بس ټوپک دی. ټوپک خو چې کوم دی ته زه درته وایم یو بیزو ته یې ورکړه هغه هم ډزولی شي، هغه هم د بل نه ته ډزو باسي. د بیزو نه یو سپی په ټرینینګ کا سپی هم ډزولی شي، یو ځناور یې ډزولی شي. صرف د ټوپک د ګولۍ وتل خو نه دي، د هغې هغه شاته چې کوم غول دی هغه بیا زمونږ هغه آشته هغه ټول عمر کې به مشران او کشران به یې ختم نه کړي. رومان بھائی ستاسو دغه ته یاره زه لږ ټایم ورکوم، څه نوم دی خالد بھائی بیا به زه ځم ځکه چې زه بیزي یم، خو بیا هم پته نشته د یار تاسو کې چاته کال نه کېږي. آی ډونټ نو څه پرابلم دی، یو منټ راله راکئ. ښه مننه. نن چې کوم موضوع ده زمونږ همیشه زمونږ موضوع په یو نوي ټاپک، په یو نوي لاین، په یو نوي سکیم باندې وي. هغه ځکه چې د داسې قسمه خبرو نه مونږ ډېر فایدې اوچتو او د داسې قسمه خبرو د وجې به زمونږ د پښتنو کې د شته دا کم قوم هم چې دا نوی دی دې کې به لږ غونده شعور راشي، دوی به لږ تکړه شي، دوی به لږ ځان وپېژني، دې کې چې ابیلیټي قابلیت راشي، دوی به د هغې نه پس خپل زندگی خپل ژوند وپېژنو. په دې باندې د الله تعالی موږ له اجر راکړي، ځکه چې زمونږ د چا سره د نه قسم دی که موږ ته د لایف څوک پیسې راکوي، نه مو چېرته کې د چا نه یو روپۍ اخیستې ده، نه د چا یو روپۍ ته ناست یو، نه دې څوک راکوي. خو اصل خبره دا ده چې مونږ وایو چې یاره زمونږ څونه وروڼه دي هغه چې د په هره سیمه کې دي هغه ټول د الله تعالی خوشحاله او آباد ساتي، او همیشه چې دا څنګه غیرتمند دي چې دوی په کار کې هم غیرتمند شي. نن که ته پښتون وګورې چې پښتون ته د کار نه ووایې ملا یې ماته وي، دی یو کار نه دی، دی په کور کې کار نشي کولی، دی بهر کار نشي کولی، دی دکانداري نشي کولی، دی سپک جاب نه غواړي، ډایرکټ بزنس غواړي. نو په 0 میټر باندې بزنس جوړیږي. تا 0 میټر گاډي راواخیست او پټرول مه وراچو، تا هغه وچلو که نه؟ تاسو 0 میټر گاډي واخلئ، تاسو هغې کې پټرول مه اچوئ، هغه دې وچلېږي که نه؟ د 0 نه چې کم دی، چې کم سړي بزنس سټارټ کړی هغه هر سړی تباه شوی دی. خدای ته وګورئ، بس دی دغه دا چې دا کم عقلتوب، دا کم جاهله ژوند کې دې نه وځئ. دغه قسمه خبرې چې کم کسان درته کوي چې یاره دا د دشمن دی، دا د ښه دی، دا د بد دی، ته یې تپوس وکړه چې یاره دا د دشمنۍ لایق دی که نه دی، په ده کې څه خبره دشمنۍ ده؟ هلکه که خبره د خبرو په خبرو حل کړئ، ځکه چې سبا درته د ټول عمر پیغور جوړېږي، سبا به پکې ستا مړي کېږي، د هغه مړي به هم کېږي، بیا به هم خبره مغه کېناستو ته او خبرې ته به کېنئ او خبره به په خبرو حل کوئ، یو بل له به غاړې ورکوئ، او بیا هغه ته د که رور وشتی هغه به د رور ښځې ته ناستي، هغه به واده کوي، او چې تا ته یې رور وشتی ته به د رور ښځې ته ناستي، هغې سره به واده کوي. دا زمونږ هغه فیوچر پلانینګ دی، د دې دپاره چې کوم دی مونږ مړي کو. دویمه خبره دا چې څنګه زمونږ عرفان رور ویلي وو چې یاره هغه خلک چې کوم یو رور مړ شي، د هغه رور مړ شي په دې وجه کې یو خو چې زمونږ یو کس مړی وکړي نو هغه چې کوم دی هغه مونږ ښه په عزت په احترام باندې بهر ملک له ولیږو، ځکه چې تورزن بچی دی که نه،
کار یې ډېر ښه کړی دی. د هغې نه پس چې کله بیا د په سر کې ورور یې تره ماما چاچا زوی لاړ شي بیا د هغه ښځې ته دی ناست وي چې هغه ځان ته واده کړم او دا د پښتو معاشره ده او د خپل کور عزت بهر کول او داسې دا د کمې پښتو معاشره ده. زه د خپل د عالمانو نه د خپلو کاریانو نه د خپلو د پښتونخوا د سیمې چې څونه علما کرام دي زه د هغې ټولو نه دا تپوس کوم چې دا کومه معاشره ده, دا په کم انسانیت کې دي, دا په کومه پښتو کې دي, دا په کوم عربی کې دي, دا په کم یو کتاب کې دي داسې خبرې. مالې لږ ایکسپلینیشن راکې که غلطه وي خو در سره وبه منم که صحیح وي خو در سره وبه منم که غلطه وي نو خدای قرآن ته وګورئ چې تاسو د خلکو ته باقاعده ووایئ چې دا خبرې غلطې دي, دې نه بس نور ځان وساتئ, دا ګنګرل نه لرې شئ, دا غول غوشیان پرېږدئ. چېرته کې د ژوند د مستقبل سوچ جوړ کې وای پښتون کې غربت ته پښتون بنن یو بچي پکې غریب نو یو بچي پکې رډه نه ګرځوله کومه د تعلیم غونډه کولو تعلیمونه مونږ نه کوو یره سکول هم نه لګي ټیچر هم نه لګي او دام نه لګي بیا هغه بچي را واخل دلته کې جرمني فرانس یونان کوریا ته ولګي په دغه پاکستان کې په تعلیمو کې هم دلته کې به ډاکټر انجینر جوړي. ملګرو خبرې ډېرې اوس په درنه واخلم اجازه د ماسخوتن به یو ځل بیا در سره په دې یو غټه موضوع باندې راځم تر هغې پورې خپل یار همسفر دلبر حبیب افریدي ته ورکړي اجازه ځکه چې دماغ مې ډېر زیات ګرم شوی دی او داسې نه چې جګړه وکړم که نه او جګړه به نه کومه ځکه چې زموږ پروګرام همیشه د فیملی پروګرام یو د فیملی پروګرام کې زموږ هغه خبرې وي چې کوم کې زموږ د پښتون او د پښتو د پښتونخوا د خلکو دپاره فایده وي. همیشه زموږ یو خپرونه یو اواز د پښتو لایف یا د خیبر لایف اواز په دې تمه باندې وي چې یاره مونږ یو ورور له یو خلار وروښیو او د هغه ژوند جوړ شي. زموږ به همیشه یو سوچ او اتفاق ستاسو سره دغه وي چې یاره همیشه مونږ ستاسو دپاره هم هغه خوښه کوو چې کومه زموږ د خپل ځان دپاره وي او خدای ته وګورئ چې بس دغه نورې دغه د جاهلانو دغه د فضول خلکو خبرې پرېږدئ که داسې قسمه خبرې درته تره تربور کوي چې یا تره کوي یا ماما کوي یا چاچا کوي چې یاره دا تربور دی داسې دا اول تپوس کوي د خبرې زموږ پښتانه اس یو بل په زړونو کې کینې او بغوسونه ساتي دی دغه کمې کوي هغه د کمې کوي آیا را تر غاړه وځي یو بل دا خبرې ختمې کړي د دې شي نه سم جوړ کړو څه به ترې جوړ کړي سوا د مرګ نه سوا د جوبلو نه سوا د مسلو نه سوا د تکلیفاتو نه به ترې څه واخلئ. یو ځل بیا ماته ویلي شي حبیب افریدي ستاسو ټولو سره د پېښور پروګرام کې پېښور ټایم کې او پېښور ټایم کې به همیشه ستاسو ټولو سره نوې خبرې کېږي او پلیز ملګرو یو ډېر اهم موضوع درته ما یو ځل وویله خو دوباره یې درته بیا وایم نن ماسخوتن به لازم تاسو یو ځل بیا موږ سره په دې خبره کې اتفاق کوئ حصه به راسره اخلئ ټول ملګري او باچا شینواري له به یاره یو منټ دعا ورکړم او باچا شینواري سره چې زه په دې موضوع باندې دوه درې خبرې وکړم چې زموږ پښتانه په څه وجه باندې چې نن د تعلیم نه کمزوري. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام ځوانه ستړی مه شئ صحت مو ښه دی کلاري ده خوشحال شي الله دې عزت وکړه ډېره مننه همیشه د خوشحال غواړم د الله نه. زمونږ نن موضوع به دې اورېدلې وي چې په څه حق باندې ده د پښتون دغه په کلچر دغه په پښتو په دغسې پښتو چې یاره په هغې کې مرګ جواب لوي هغه پښتو چې په کم کې مونږ په خور لور باندې ظلم کوو هغه پښتو چې په هغې کې مونږ همیشه بل ته سپک او ځان ته دروند ګورو هغه پښتو چې څوک هم د ګاډي سره نږدې تېر شي نو سپېړه ترې وباسو یا چا ګاډی راته خراب کو څوک سپېړه ترې وباسو. باچا صاحب تاسو په یورپ کې زه په دوبۍ کې ما په دې ملکونو کې ته یو د کروړونو روپو ګاډي د دیواله سره ووهه بس 200-300 روپۍ فاین زه په مخه دې ښه دا په مونږ کې ولې نه راځي دا وجه څه ده دا وجه صرف د افغانستان یا د پاکستان نه ده دا وجه زمونږ د خپلو د پښتونخوا ده. مونږ له مشران همیشه دا وایي چې خدای دا راته نه وایي چې الله تعالی د هر قسم آفت او د مصیبت او ساته ډېر لږ خلک وایي مور کله کله وایي د هغې نه علاوه چې تا ته همیشه څوک وایي نو درته وایي چې الله یې د تربور د دشمنۍ نه او د بادۍ نه وساته. لکه تربور کې څه چل دی تربور له ورشه په دې ملکونو کې خو تربور چې کم دی هغه د تره زوی ته وایي او تره زوی چې کم دی هغه خپل رور ته وایي او خپل رور چې کم دی هغه پې د ځان نه زیات ګران وي. زمونږ خلکو کې بس دغه شی پاتې دی چې یاره زمونږ پښتو ده چې یاره زه په کور کې د ټولو نه غیرتي ځوان یم زما د خور لور چې کم دی دا زه نشم ګرځولی ځکه چې شرمېږم پې که زه چاته ووایم یو کس ته مې ویل مل یاره پکار دی چې هر سړی خپلې فیملي له چکرې ورکړي ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم خپلې فیملي هم ګرځولې ده او یو حدیث اوس ډېر ضعیف دی خو زه نشم ویلی خو مطلب دا دی چې مونږ ته د دې شي ته چې ورسره وي د خپلې فیملي سره ته هغه هر چېرته ګرځولی شي. زمونږ پښتون پې بد ښکاري و یاره زه پې شرمېږم ښه چې په دې باندې شرمېږي ډاکټر له بیا خور لور څنګه بیللیږي بازار له چې کله سبزي مبزي یا سودا اخلي یا کپړې ځان ته اخلي څنګه یې بیا بیللیږي
نو بیا مغه دکاندار ما ته وایي چې یاره وروره نن داسې جنۍ راغلی چې د لاس نه مې ونیوه، نن داسې جنۍ راغلی چې په د مخ نه مې ونیوه، نن داسې جنۍ راغلی چې په وختو کې مې ورته ګوتې ووهلې، هغه د کم نه راغله، د امریکې نه راغله، د فرانس نه راغله، د کم ملک نه راغله، هغه د ما پښتنه خور یا پښتنه مور مې نه ده، هغه د بل سړي نه که زما مور خور بیا. ډیره مننه ځوانه. زه هم ستانه دا هیله لرم او تاسې نه دا تمه لرم چې تاسې به دغسې په مهمو ټکو باندې پروګرامونه کوئ، خپرونې به کوئ، پښتنو ته به یوه داسې ذهن سازي کوئ چې د پښتنو یووالی، کبر، لویي او تکبر د دې نه اخلاص کو. ګورئ ښه، زه به خپله وړه غوندې خبره درته وکړم، بیا ستا موضوع ته راځم. زما د تره زامنو زه د مور او پلاره یو یم، نو ما له د کور په هغه لویه دروازې کې دیوال وکړو، غټ دیوال یې راته وکړ. زه پسې ورغلم چې وکاکا زه به په کومه لاره ځم؟ وایي په اسمان لاړ شه. چې په هره لاره ځې ځه. بیا موږ دا خپل کلي نه کډه وکړه او په بل کلي کې امسایا پاتې شو. صحیح ده؟ نو موږ هغوی سره زور ظلم او کومه خبره جنګ جګړه مو ونه کړه ورسره. ګورئ د دغې ټولو د پښتنو د ژوند یو ژوندی ثبوت د باچا خان بابا یو څو خبرې دي. باچا خان بابا وایي چې پښتانه په رضا جهنم ته ځي خو په زور باندې جنت له نه ځي. بیا باچا خان بابا وایي چې پښتون سمله وه، ډونګې پې ولګوه، خوله پې ماته کا، پوزې پې ماتې کا، ته به د پاسه پې ناست وې، خو هغه د لاندې نه درته وایي چې در پا به سم که نه په ولا کې دې پرېږدم. وایي پښتانه هر څه مني خو شکست نه مني. بل باچا خان بابا وایي چې پښتنو نیم قرآن نه دی منلی، مسلمانان دي خو نیم مسلمانان دي، پوره مسلمانان نه دي. د خور او لور حق نه مني، لویه خبره کوي، د کبر خبره کوي، د ظلم کوي. ګورئ تاسو خو شکر دی زموږ لاندې ورونه چې دي څه ناڅه تعلیم یافته دي، څه ناڅه په امن کې دي، لږه ګزاری کېږي. والله